ولې علي وزیر چې دی هغه پرله پسې په زندانونو کې وخت تېروي؟ وجه نو وجه دا ده چې یو خو ګوره علي وزیر ته یو سټراټیجیکلی یو اهمیت حاصل دی چې هغه د وزیرستان سره تعلق لري او دې وخت کې وزیرستان چې دی هغه یو ډېر د جنگ ورته وایي یا د هر څه چې ورته وایي په بارډر باندې یو تود محاذ دی. بیا د هغه ځای چې کوم ریسورسز دي اصل شی د ریسورسز هغه ځای صرف چلغوزي دومره راځي چې هغه دلته څه ووایم نو نور منرلز او نور څیزونه خو پرېږده وایي که نه. بیا د هغې سره سره د هغې نه په افغانستان کې چې کوم ترکړې ګیرې کېږي یا هغه طالبانو ته چې کوم هلته کې پناه ورکړی کېږي نو داسې ډېر شی دغه د هغې په حساب سره وزیرستان ته یو سټراټیجیکلي ډېر یو اهمیت حاصل دی او علي وزیر چې دی د هغې ځای یو ډېر نوموړی او یو ډېر توانا آواز دی چې خلک د هغه خبره مني. نو دغه غټ وجه ده. یعنی دا خو تاسو بهرحال د دې پس منظر بیان کوي که تاسو دا ګڼئ چې دا همدغه وجې دي او د ده په ضد مقدمې جوړې شي او دی تنګوي نو له ده څه غوښتل کېږي یعنی په څه غواړي دوی؟ نو بس دې دا غواړي چې دی یا غلی یا د هغو سره مخالفت نه کوي تاسو یا په د دې ښه په یعنی قلاره کې او بلکې په قلار هم نه اسټابلیشمنټ دا غواړي چې د هغو سره ودرېږي او د کم خلک چې هغه نن چې د دیو په نظر کې تراګړ دي دهشتګرد دي طالبان چې کم دي چې څه وخت کې هغه د دیو دپاره ګوټ طالبانو نو هغه دا غواړي لکه څنګه چې اوس مولانا فضلالرحمن صاحب هغه ورځ خبره وکړه چې موږ ولې لښکرې جوړې نو دلته کې اسټابلیشمنټ دا غواړي چې یاره زما خپل جاني نقصان نه کېږي او دا پښتانه د یو بل سره لګېدلي او دیو ته دلته کې یو مخالف فورس دغه فورس ته جوړ کړي کوم چې دیو جوړ کړی دغه غټ وجه یعنی دا خبره تاسو د خپل یعنی یو نظر هم دی که نه تاسو د پردې شاته خبر یاست ځکه تاسو وکیل یاست علي ته ډېر نږدې یاست دغسې خبره یا داسې وړاندیز یا داسې غوښتنه له ده شوې ده د پردې شاته؟ دا ګوره دا خو د مشاهدې خبره ده که نه او دا خبره خو هر ځای کې کېږي چې یاره حکومت هلته غواړي چې خپل یو فورس جوړ کړي د طالبانو خلاف یا دهشتګرد چې کوم دي نن سبا خو له نومونه هم بل ورکړو چې فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان او پته نشته څه څنګه